ژور لید. د حریت رادیو اسلامی سیاسی او فکری خبرونه. دا خبرونه هر شنبه سهار 9 بجې او 15 دقیقې او تکرار یې هر دوشنبه پر همدې وخت او هر جمعه 12 بجې او 15 دقیقې له حریت رادیو څخه اوریدلای شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. درنو اوریدونکو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ باسته او وخت مو په خیر وي. یو ځل بیا ژور لید خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. ان شاء الله چې تیرونی مو هم په خیر سره تیر کړی وي. نن بیا هم د تیر خبرونه په دوام کې د مدرس رول اسلامي تمدن او تاریخ کې پر دغه موضوع باندې بحث لرو چې زه مختار سادات په دې خبرونه کې کوربه او جناب محترم استاد عبدالهادي مجاهد صاحب به هم را سره دی. استاد محترم سره خلاص سره وایي خیر وسه الله تعالی مو سرلوړي ولره، رب تعالی مو په دعوت او په جهود کې برکت ک. مننه استاد محترم. په تیر خبرونه کې مو د مدارس پر تاریخچه جوړښت او همدارنګه دا چې څومره پر اسلامي حاکمیتونو او ټولنو باندې مدارس رول لري، پر دې دو موضوعاتو باندې مو تفصیلي بحث درلوده. نن راځو په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې بحث کوو چې اسلامي مدارس د اسلامي تاریخ په اوږدو کې اسلامي مبارزات او جهادونو کې څومره ونډه درلوده او څومره نقش لوبولی. لومړی راځو استاد محترم چې اسلامي تاریخ په اردو کې د اسلامي مبارزات او مجاهدتونو، هغه مجاهدتونو او مبارزات چې د اسلامي امت، تمدن، خاوره او حتی د بشریت د نجات سبب ګرځېدلي، مدارس او علما څومره ونډه او رول پکې درلوده؟ آیا محوریت کې دوی قرار درلوده که د دې قضیې یو جزء؟ د دې لپاره چې زه په دغه موضوع کې تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته داسې معلومات وړاندې کړای شم چې په هغو کې د علماو مرکزیت او محوریت او د هغوی برجسته رول واضح کړای شم. دې ته ضرورت دی چې زه د اسلامي نړۍ په سطحه د ځینې علماو او د ځینو جهادي او مبارزاتي قضایاو مثالونه وړاندې کړم. مثلا په اسلامي نړۍ باندې په تیرې و نیمه پیړۍ کې داسې دوه پیړۍ کې داسې مرحله راغله چې تقریبا ټول اسلامي ممالک د غربي استعمار یا د روسي استعمار یا د چینی استعمار تر تسلط لاندې راغله او یو اوږده موده په دغه مملکتونو کې خپل حکومتونه درلودل، دلته خپل فرهنګ، خپل قوانین، خپل ژوندود، خپل اصول عملی کړل او اسلامي هیوادونه خپل مستعمره وګرځولې او د اسلامي هیوادونو اوسیدونکو خپل اتباع وګرځول. دغه خطرناک وضعیت نږدې و چې په دې منتج شي چې اسلام او اسلامي ارزښتونه، اسلامي حاکمیت دا د په دغه سیمو کې له منځه لاړ شي، یا د یوازې تش په نامه داسې پاتې شي لکه اوس د شرقي اروپا په ځینې اسلامي هیوادونو کې پاتې، لکه البانیا او کوسووا او مقدونیا، بوسنیا، هرزګوینیا. په دې ځایونو کې د مسلمانانو یوازې نومونه ورپاتې دي. په عملی ډول باندې هغوی له اسلام تر ډېره حده بیګانه شوي. نږدې و چې همدغسې یو وضعیت سره ټوله اسلامي نړۍ مخ شي. د الله فضل و کرم دا وشو چې الله تعالی په اسلامي هیوادونو کې مبارز علما پیدا کړل. دغه مبارز علماو د مستعمرینو په خلاف څو بعدي فعالیت شروع کړ. هم په علمي بعد کې فعالیت شروع کړ، کتابونه ولیکل، د استعمار ماهیت خلکو ته معرفي کړ، د مستعمرینو هویت خلکو ته معرفي کړ، د هغوی مقاصد او اهداف خلکو ته معرفي کړل، اسلام سره د دښمنۍ کیفیتونه خلکو ته معرفي کړل. په علمی، تاریخي، فرهنګي بعد کې کار وکړ، تالیفونه وکړه، نظریه ایجاد کړي، به د نظریه خلکو ته ورسولې. دا خو یې علمي او فکری بعد و. په سیاسي بعد کې په اسلامي نړۍ کې داسې جماعتونه، داسې ټولنې، داسې حرکتونه ایجاد کړل چې هغوی د مستعمرینو عسکري او سیاسي مقابله وکولای شول. او په جنگي لحاظ باندې بیا همدغو علماو د مستعمرینو په خلاف قوي جنگونه وکول او اسلامي مملکتونه د دوی له تسلط نه
یا آزاد کړل یا د ازادۍ لپاره یو لار یو پلیټفارم داسې جوړ کړ چې په هغه باندې بیا وروسته خلکو همدغه لاره تعقیب کړه او مستعمرین له اسلامي هیوادونو نه وویستل. مشخص مثالونه وړاندې کول غواړو نو سړی کولی شي ووایي چې په المغرب کې یعنی په مراکش کې یو عالم د محمد بن عبدالکریم الخطابي په نامه باندې راپورته شو. دی هم لیکوال و، هم ادیب و، هم عالم و، هم قاضي و. دی راپورته شو د فرانسویانو په خلاف او د اسپانویانو په خلاف یې قوي جګړې وکولې، دومره قوي جګړې وکولې چې دواړه جهتونه مات کړل او په هغه وخت به فرانسویانو او اسپانویانو هر یو په خپل نوبت دغه حرکت د لمنځه وړلو لپاره خپل انتهایی زور استعمال ک. نو محمد بن عبدالکریم خطابي په مراکش کې یا په المغرب العربي کې لوی جهادي حرکت پیل کو. په نتیجه کې المغرب د فرانسویانو د اسپانویانو له تسلط نه خلاص شو. همدارنګه لیبیا، په لیبیا کې شیخ عمر المختار راپورته شو، د صحرا زمری، هغه چې د مدرسې بچی و، د مدرسې استاد و او د مدرسې فکر ورسره و. هغه راپورته شو د ایټالویانو د موسولینی په خلاف باندې یو لویه مبارزه وکوله. لیبیا یې د مبارزې یو ډګر وګرځاوه او په اروپایانو خاص ډول په ایټالویانو باندې ځمکه داسې سره کړه چې بالاخره هغوی تېښتې ته اړ شول. که څه هم دی ورکې قربان شو، دی ورکې شهید شو، خو یو جهادي مبارزه داسې روانه کړه چې تر ننه پورې د شمالي افریقا خلک په هغې باندې فخر کوي او د لیبیا او د عمر المختار نوم سره تړلی دی. هر ځای چې لیبیا یادېږي عمر المختار ورسره یادېږي. بله، همدارنګه که الجزایر طرف شو، الجزایر د 110 کلو لپاره فرانسویانو نیولی و، حتی چې په عربي ژبه باندې بندیز لګېدلی و. نږدې و چې الجزایر د فرانسې یو ټوټه وګرځي په فرهنګي، فکری، تمدني لحاظ. په سیاسي او عسکري لحاظ خو یې په ځان پورې تړلی و، د فرانسې یو ولایت ګرځېدلی و، د هغوی یو مستعمره وه. دلته شیخ ابن بادیس یو عالم را پیدا شو او د هغه ملګری شیخ بشیر ابراهیمی، دا دواړه علما راپورته شول او د الجزایر په خلکو کې د ازادۍ روح پوکه، هم تالیفي، تعلیمي، فکری، فرهنګي فعالیت شروع ک. خلک بیرته خپل اسلامي تمدن ته راوبلل او هم د مستعمرینو په خلاف د ځوانانو او د پرګنو ذهن سازي داسې وکوله چې هغوی 110 کاله د فرانسې په خلاف وجنګېدل. امام ابن بادیس او شیخ بشیر ابراهیمی دا دواړه بیا علماو د الجزایر د ازادۍ سرخیل هم دوی دواړه دي. حتی چې سیکولران هم د دوی له قربانیو، د دوی له رشادتونو، د دوی له قیادت نه انکار نه کوي، بلکې هغوی هم ورباندې افتخار کوي. همدارنګه په سودان کې د سنوسي حرکت مشر شیخ سنوسي د خپل د انګریزانو په خلاف راپورته شو. څه ډول فعالیتونه چې نور علماو د شمالي افریقا په مسلمانو هیوادونو کې د مستعمرینو په خلاف کړي وو، شیخ سنوسي هم همداسې حرکت وکاو. کله سودان مصر ته راشو، په مصر کې ګور امام حسن البنا رحمت الله علیه هغه داسې یو حرکت ایجاد ک، داسې یو فکر ایجاد ک، یو فرهنګ ایجاد ک، داسې یو جماعت ایجاد ک چې په میلیونونو اتباع یې ودرلودل. نه یوازې دا چې دغه اتباع په مصر کې منحصر و، بلکې د ډیرو اسلامي هیوادونو نور خلکو هم همدغه تجربه ورنه کاپی کړه او همدغه فکر الته لاړ. امام حسن البنا رحمت الله علیه هم د یهودو په خلاف وجنګېده او هم د انګریزانو په خلاف وجنګېده او په مصریانو کې د ازادۍ روحیه پوکړه. د امام حسن البنا نه وروسته استاد سید قطب داسې یو څوک راغی چې په فکری مناظراتي لحاظ یې داسې جهادي، فکری او د مقاومت ادبیات ایجاد کړل چې تر ننه پورې جهادي حرکتونه له همغې نه ابیاري کیږي. دا هم د مدرسې بچی و، د قرآن حافظ و او د قرآن یو مفسر ګڼلی کیږي. همدارنګه که فلسطین ته راشو، په فلسطین کې ګورو چې شیخ عز الدین قسام چې دا نن د قسام ډله دته منسوبه ده یا د نوم ته منسوبه ده، شیخ عز الدین قسام د انګریزانو په خلاف وجنګېده او د فلسطین او د شام په سیمه کې یو جهادي مقاومتي اسلامي حرکي فکر ایجاد ک. همدارنګه په سوریه کې چې وګورو چې د فلسطین ترڅنګ ده، الته به کې شیخ مصطفی سباعي رحمت الله علیه یو عالم و، هغه السنه و
مکانتها فی التشریع الاسلامی کتاب لیکلی، یعنی سنن او سنت د احادیث په حجیت باندې کتاب لیکلی، او د مستشرقینو باطل دعوی ورکړه کړي. دی په خپل لوی عالم و، د ډیرو کتابونو مؤلف دی. دی په خپل په فلسطین کې جنگیدلی، د يهودو په خلاف د 4000 کسیز لښکر مشري کړې ده. همدغه ملا به په عسکري دریشي کې د يهودو په خلاف د جګړې قیادت کاوه، په عسکري لباس کې به قیادت کاوه. په عراق کې که وګورو شیخ محمود محمد صواف، دی هم همداسې یو عالم دی، ملا دی، خو داسې یو جهادي حرکت یې فعال که چې دغه جهادي حرکت به 3000 کسان مجاهدین فلسطین ته ولېږل د يهودو په خلاف، چې ټول غرب یې تر شا ولاړو وجنګېد. شیخ محمود محمد صواف دی یو عالم دی، او اوس خو دا ټول وفات شوي، خو دغه خلکو په مبارزو کې ډیر مهم رول درلود، او په اسلامي نړۍ کې د مستعمرینو په خلاف ځوانان بسیج کړل، فکر ایجاد کړ، فکری ادبیات ایجاد کړل، کتابونه یې ولیکل، حرکتونه یې ایجاد کړل، له دښمن سره د دښمنۍ طریقې او مناسب او مؤثر اسالیب خلکو ته وروخودل. همدارنګه په هند کې شیخ الهند رحمت الله علیه محمود الحسن رحمت الله علیه، هغه د هند ازادۍ سرلښکر دی، سرخیل یې دی. هغه داسې فکر ایجاد کړ چې نه یوازې دا چې مسلمانانو ته هغه فکر د منلو، بلکې حتی هندوان دغه فکر نه متاثر شول او له مسلمانانو سره په شریکه د انګریزانو په خلاف مبارزه شروع کړه. د هغه شاګرد مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دیوبند مدرسې شیخ او استاد، هغه په خپل مولا دی، د مدرسې سړی دی، د مدرسې بچی دی. د هند په نیمه وچه کې داسې یو مبارزاتي یو تګلار او یو فکر ایجاد کړ، د مقاومت داسې یو څپه ایجاد کړه چې انګریز یې له دې خاورې نه وتلو ته مجبور کړ. که د قوقاز خواته لاړ شو، د روسي استعمار په خلاف باندې، الته د قوقاز په سیمه کې امام شامل دی، بیا یې هم یو عالم دی، هم یو صوفي شخصیت دی، هم مجاهد دی. د روسانو په خلاف تر مرګ وجنګېده، او روسانو ته د مسلمان عزت او دین نه د دفاع یو نمونه ورخوده چې مسلمان څنګه خپل دین نه دفاع کوي. همدارنګه په شرقي ترکستان کې که وګورو، الته خواجه نیاز او عثمان باتور، دا خلک یا خو داسې و چې دوی په خپل علماو یا د علماو مریدان او شاګردان و، هغوی د چینی استعمار په خلاف باندې د تیرې پیړۍ په 50 کلونو کې قوي مبارزه وکوله. او افغانستان ته کرا شو، د موږ تاسو په خپل هیواد کې دلته علما ډیر قوي مبارزاتي تاریخ لري. مثلا د انګریزانو په خلاف باندې دلته مولا مشکل علم خنوم لري، دلته د انګریزانو په خلاف باندې د نجم الدین اخوندزاده یا د اډي شیخ صاحب د سرخیل دی په دغه سیمه کې، هغه د چې اوس کوزه پښتونخوا ده، که د دې علما وو که د افغانستان علما وو، یا مثلا د حضراتو حرکت په افغانستان کې چې هم فکری تربیوي تصوفي حرکت وو، او هم یو فرهنګي او مبارزاتي حرکت وو چې د انګریزانو په خلاف باندې د جنوب په جبهه کې په خپل دوی لوی نقش درلود، او ولسونه د دوی تر شا ولاړ. بیا په پخوانی جهاد کې د منګه د روسانو په خلاف چې وګورو، د منګه د جهاد یا د جهادي تنظیمونو مشران په هغه وخت کې یا په خپل ملایان او مولایان وو، یا که ملایان او مولایان نه و، نو د مدرسې او د منبر او د محراب په فکر راپورته شوی و، هغه د ډاکټرۍ او د انجینرۍ او د پروفیسورۍ په فکر نه راپورته شوی. هغوی په خپل وخت کې لوی مبارزه وکوله، شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه، د ولس ته د جهاد او د مبارزې ادبیات وروښودل، د ولس یې د لوی خوړلي امپراتورۍ په مقابل کې منظم که بسیج که. دا چې وروسته د خپل انحرافاتو له امله له کوم انجام سره مخ شو، بیل عوامل او اسباب لري، خو
خو په خپل وخت کې دوی د ملایانو په حیث دومره لوی زبرځواک ته ماتې ورکړه چې نه یوازې دا چې په افغانستان کې مات شول بلکې له شرقي اروپا یې هم لمن راټوله شوه. همدارنګه خپل شوروي اتحاد په 15 جمهوریتونو باندې ټوټه ټوټه شو، وویشل شو. مسلمانانو بیرته اسلام ته مخه کړه، د عبادت ازادي ترلاسه کړه. تر هغه وروسته د منګو تاسې بل لوی حرکت د ملا محمد عمر مجاهد حرکت دی. هغه په خپل مولا ده، هغه د مدرسې طالب دی، د مدرسې استاد دی، د مدرسې فکر خاوند دی. هغه د داسې یو قیام، د داسې یو حرکت، د داسې یو خوځښت بنسټ کې خود چې دغه په بنا باندې الله تعالی بیرته د اسلامي حاکمیت اعاده وکوله، بیرته اسلام حاکمیت ته ورسید، بیرته مولا وزیر شو، مولا امیر شو، مولا جنرال شو، مولا والی شو، مولا حاکم شو، مولا د وطن د چارو واګي په لاس واخیستل، مولا په نړیواله سطح مطرح شو، مولا د امریکا او د ناتو او د ټول غرب مقابله وکولای شو، 20 کاله جهاد وکاو. دا ټول د مدرسې د مبارزاتي فکر نمونې او مثالونه دي. موږ باید په خپل مدارسو کې خپل شاګردانو او طالبانو ته دغه مثالونه ورتلقین کو، وریاد کو ورته. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې وګورو د شوروي په وخت کې الته مثلا شیخ عبدالولي اکا په نامه باندې یو سپینګری عالم و، هغه حتی د شوروي په وخت کې د اسلام داسې خپراوی وکاو او خلکو ته د اسلام داسې تلقین او تعلیم وکاو چې دغه په نتیجه کې وروسته بیا جهادي او اسلامي حرکتونه را ایجاد شول. همدارنګه قاضي تورجان زاده، سید عبد الله نوري، محمد شریف احمد زاده، د تاجکستان د اسلامي نهضت مشرانو، دوی په خپل د شریعت عالمانو او یو لوی مبارزه شروع کړه د شوروي په خلاف باندې. ورسته بیا د اسلام د حاکمیت لپاره دا چې لکوم انجام سره مخ شول، د دوی په خلاف توطیه ډیره لوی و، د دښمن شمیر یې ډیر و، د دښمن توان او وسایل یې ډیر و، ځکه دوی د خپل حرکت ته تداوم ورنکړای شو او له ابتلاعات سره مخ شول. نو که په اسلامي نړۍ کې د علماو رول د مبارزې په ډګرونو کې ولټو، نو یو هیواد به هم داسې نه، یو ټوټه ځمکه به هم داسې نه چې الته دي علماو خلکو ته د ازادۍ درس نه ورکړي، الته د اسلامي او جهادي حرکتونه نه تاسیس کړي، الته د مستعمرینو مقابله نه کړي، الته د اسلامي نظام د حاکمولو لپاره خلکو ته فکری ادبیات نه ایجاد کړي، لتګلارې دی ورته نه ورخودلی. دا خو سیکولران دي چې د علماو نقش او د علماو اهمیت په ټولنه کې کمرنګ خي خلکو ته، ځکه چې دوی خو د هغه مستعمرینو روزل شوی خلک دي، د مغوی د فکر تداوم دي. نو دوی د مولا له نوم نه، د مولا له حرکت نه، د مولا له فکر نه زوريږي، ځکه خو د مولا د تحقیر او د مولا د رول د کمزوري خودلو او د مولا د نقش د منفي خودلو یو کار ته ځان وزګار کړی او همدغه خپل کار ګڼلی. نو علما په مبارزاتي او د ازادۍ په حرکتونو، د اسلام د بیا حاکمیت او د جهادي خوځښتونو پر راس کې واقع شوي او نړیوال تاثیر درلودلی دی. ډېره مننه استاد محترم. ستاسو د خبرو څخه ما دا برداشت وکړه که هر چیرې د اسلام بیرغ پورته سوي، که هر چیرته د نړۍ په هر کنج کې د اسلامي خاوره اضافه سوي، اسلام کوم ځمکه کې کوم خاوره کې اسلام نشر سوي، که د هر جابر په وړاندې کوم قیام پورته سوي، د ټولو په راس کې د اسلام د ابتدا څخه تر ننه پورې علما په راس کې وو، یا کچیرې نه وو د علماو فتواو د مدارسو څخه کوم فتوا چې صدر شوی د دې باعث ګرځېدل چې دا ټول واقع یقینا همداسې ده. د تاسف ځای دلته دا ده چې موږ خپل اسلامي مبارزاتي تاریخ نه یې لولو، نه یې خپلو مدارسو کې خپلو شاګردانو ته ورتلقینوو، ترڅو هغوی له دغه الګو، له دغه نمونې نه خبر شي. موږ په مدارسو کې خپل طلبه یو ډول د الګو له فقدان سره مخ کړي دي. که موږ دغه شخصیتونه چې د مستعمرینو مقابله کړي، د اسلامي هیوادونو د ازادۍ حرکتونه چلولي او قیادت کړي دي، رهبري کړي دي، دغه مثالونه دوی ته موږ وروښیو، نو دوی به د الګو له فقدان سره نه مخ کیږي، په دوی کې به هم همغه روحیه راځي کوم چې په هغوی کې وه.
مننه. که چیرې په کل کې راسو ځوانانو کې د موضوع د ځوانانو په مبحث کې مطرح کړو، که چیرې نوی نسل چې اوس د یو نوی فرهنګي یرغل سره مخ ته، دوی یو داسې هویتي بحران سره مخ دي او یو نوی الګوګانې یا هغه شخصیتونه دوی ته کوم چې معرفي سوي هغه د غرب له لورې معرفي سوي او ټول غربیان ورته د الګو په حیث وړاندې کېږي. که چیرې راسو په دې برخه کې که کار وکړو، همدغه اسلامي اتلان ورمخته کړو، اول تګلاره څه ده، په څه ډول کولی شو چې دا په معاصر ډول نوی نسل ته ورمعرفي کړو تر څو معاصر واقع سي او نتیجه به یې څه وي؟ زه د تاسې د دې پوښتنې جواب یوازې په یو دوه مختصرو جملو کې عرض کوم. یو وخت کې په عربي نړۍ کې اسلامي حرکتونو چې کوم تعلیمي نصابونه جوړ کړي وو په د لنډه ماضي کې تقریبا 10-15 کلو مخکې هغوی یو مضمون ایجاد کړی و. دغه مضمون به په دینی مدارسو کې او په معاهدو کې تدریسېده. دغه مضمون نوم و رجال و مواقف، شخصیتونه او دریزونه. هغوی د اسلامي تاریخ دغه ډول شخصیتونه را ویستلی ول کتابونه نه، له تاریخونو نه، د هغوی په اړه یې مضامین لیکلي وو، د هغوی اسلامي او جهادي او علمي مواقف او دریزونه یې برجسته کړي وو او له هغو نه بیا سلسله کتابونه جوړ کړي وو، هغه به په مدارسو کې تدریسېدل. که موږ د رجال او مواقفو په نامه کتاب یا یو سلسله ولیکو او بیا یې په خپلو دینی مدارسو کې تدریس کو، کټ مټ همدغه کار امام ابوالحسن علي ندوي رحمت الله علیه په هندوستان کې کړی. دغه یو کتاب د په نامه د تاریخ دعوت او عزیمت، و جلد کې کتاب دی او په هغې کې د اسلام په تاریخ کې د عزایم خاوندان معرفي کړي دي، دغوی تاریخ معرفي کړی چې هغوی څوک و، څه یې وکولی شول او اسلام ته په بیلابیلو ډګرونو کې کوم خدمات وکولی شول، له هغوی نه باید موږ کوم تاثر واخلو. یا مثلا د همغه بل کتاب ده رجال الفکر والدعوة في الاسلام، دغه رجال فکر و دعوت فی الاسلام یا تاریخ دعوت و عزیمت چې اوس ما اوریدلی چې موږ تاسې د ننګرهار یو محترم لیکوال لټون صاحب محترم هغه دغه کتاب ترجمه لاندې نیولی، امید دی چې دغه خبره درسته وي او یو وخت د ندوي صاحب محترم کتاب راوځي. نو که موږ د تاریخ دعوت و عزیمت یا رجال الفکر و دعوت فی الاسلام یا د رجال و مواقف یا شخصیتونه او دریزونه په نامه یو سلسله د اسلامی امت د مصلحینو، مبارزینو، قائدینو او علماو تدوین کو او بیا په خپل مدارسو کې نصاب په شکل وړاندې کو، نو بیا به دغه هویتي بحران سره نه د مکتب او د پوهنتون او د مدرسې بچیان مخ کېږي، نه به ولس مخ کېږي، بلکې هم به خپل هویت تثبیتولی شي، هم به په خپل مبارزاتي تاریخ باندې ویاړي او هم به د مبارزې لپاره سرمشق او نمونه شخصیتونه پیژني. مننه. استاد محترم، په دې برخه کې یو لنډ دم اخلو، بیرته راګرځو. د نن تحلیل د هیواد او نړۍ روانو حالاتو، موضوعاتو، پرمختګونو او نویو پیښو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو ورځنیو ارزښتمنو موضوعاتو په اړه څه نظر او لیدلوری لرئ؟ له موږ او هیوادوالو سره یې شریک کړئ. د نن تحلیل خپرونه له شنبې تر چهارشنبې ماښام 7:30 له حریت راډیو څخه اوریدلای شئ. سلامونه او نیکی هیلې درنو اوریدونکو، ژورلید خپرونه ده. بحث مو جریان لري. د بحث موضوع مو د تیرې هفتې خپرونې په دوام کې د مدارس رول اسلامي تمدن او تاریخ کې پر موضوع باندې ده چې تیرې خپرونه کې مو پر تاریخچه او جوړښت باندې بحث وکړه او همدارنګه دا چې پر اسلامي حاکمیتونو او ټولنو باندې څومره مدارس اغیزې لري او رول لري، دغه موارد چې تیرې خپرونه کې بحث مو ورباندې وکړه. مخکې له وقفې څخه پر دې موضوع باندې مو بحث وکړه چې اسلامي مدارس او اسلامي علما اسلامي مبارزاتو کې کوم نقش لوبولی د اسلامي امت په سطح او همدارنګه د افغانستان په سطح.
اوس راځو محترم استاد د مدارس اوسنی وضعیت ستاسو څخه اورو چې اوسنی وضعیت کې مدارس کوم وضعیت سره مخ دي او د دوی هغه حالت په کوم ډول کې؟ مختار صاحب محترم اجازه راکړئ په دغه ځای کې زه تاسو ته د مدرسې او له مدرسې د رافارغو شوو خلکو ترمنځ یو نوع تفکیک وکوم. په دې معنی چې د مدرسې اوسنی وضعیت یا په تیرو 50 کلونو کې چې موږ تاسو ګورو نو دا په دوه محورونو کې وڅېړو. اول دا چې له مدرسې راځيګېدلو یا له مدرسې کې را تربیه شو خلکو څه کړی دي، دا ډیر عظیم نقش دی. د خلکو هم مبارزه وکوله، هم د شوروي په خلاف باندې وکوله، هم د امریکا په خلاف باندې مبارزه وکوله. د دوه لوی زبرځواکونو په خلاف چې څوک ودرېدل په قیادت کې د مدرسې خلکو. همدغه د مدرسې خلکو د ولس جهادي فکر، جهادي ادبیات، جهادي نظر، د حاکمیت فکر، د مستعمرینو په مقابل کې د ثبات او د مقاومت او د جنگ عزم او روحیه دا په خلکو کې ایجاد کړه. او د دوه لوی زبرځواکونو په مقابل کې د جنگ په میدان کې دوی پایمردي ثبات وخود او په دواړو جنگونو کې د دواړو لوی زبرځواکونو په مقابل کې دوی کامیاب شول. بله دا یو نقش. دویم نقش دا چې دوی په عین وخت کې چې له دښمن سره په جنگ اخته و مردمداري هم په ډیر ښه کیفیت باندې وکولای شو، خپل تداوم یې هم وساتلی شو، که څه هم ډول ډول فتنې ورته متوجه وي، خو تر ډیره حده خپل وجود خپل تداوم وساتلی شو او د جهاد او د مقابلې لپاره د سربازګیرۍ له بحران سره مخ نشول. یعنی د خلکو داسې استعدادونه، قیادي استعدادونه درلودل چې د ولس ځوانان د دوی ترڅنګ ودرېدل، دوی سره ودرېدل، د دوی په قومنده جهاد او قربانۍ او شهادتونو زندانونو زغملو ته حاضر شول. دوی چې کوم قناعت نوی ځوان مجاهد نسل ته ورک هغه یو معقولانه قناعت و، ځکه خو 45 کاله د ملا او د مدرسې او د منبر او د خانقاه او د محراب د خاوند ترڅنګ د دولس په میلیونونو ځوانان ودرېدل، هم د روسانو په خلاف وجنګېدل، هم د امریکایانو د ناټو په خلاف وجنګېدل، هم د بل هر دښمن هم د داخلي فتنو په خلاف وجنګېدل. او دا په داسې حال کې وجنګېدل چې نه امتیاز غوښته، نه منصب غوښته، نه پیسې او تنخواه غوښتله، نه یو بل څه دنیاوي منفعت غوښته چې که به ملا ورته ویل د مرګ میدان ته ورشه دوی به په خوشحالۍ ورتلل، که به ملا ورته ویل زندان ډک کړي دوی زندان ډکاوه، خو له خپلو مبادیو او له خپلو افکارو او له خپلو قضایاو یې تنازل نه کاوه، په کلونو کلونو په زندان کې پراته و. دغه هم یو ډیر لوی کار و چې ملا او مدرسې د مدرسې خاوند وکولای شول، تر دې چې بیرته بیا اسلامی حاکمیت اعاده ک، وطن آزاد ک، حکومت یې ورکه جوړ ک. دا ټول هرڅه د مدرسې بچي وکول. دا خو د شخصیتونو یا د مدرسې د فارغینو په محور کې خبره و. اوس راځو خپل د مدرسې په محور کې چې مدرسه په نصابي او تعلیمي لحاظ په کوم وضعیت کې ده. متاسفانه چې دا بیا یو ډیر ګلالي وضعیت نه دی. دلته په نصابونو کې هغه علوم نشته، نه تدریسیږي چې په هغه باندې د نن زمانه د سیاسی، فکری، عسکری، تمدنی، هویتی مشکلاتو جوابګویي ور باندې وشي. اوس بدلته یو څوک دا اعتراض کوي چې لوي خوای مولا دا وکول بل خوای په نصاب کې نشته، نو دای کوم زده کړ؟ یو مواجهه پوښتنه ده. د دې جواب دا ده چې په تیرو 45 کلو کې مولا په داسې یو سیاسي حرکي جهادي قالب کې وضعیت کې راګیر شو چې د حالاتو د تیار کو سیقل یک د مبارزې د سیقل کنه د نصاب سیقل ک نصاب د نه د سیقل کړي بلکې د مبارزې
او دغه جهادي او اجتماعي او سیاسي بهیر کې چې دی داخل شو نو دغه جریان دی سیقل کړ د نه جهادي او سیاسي او مبارزاتي شخصیت جوړ کړ. په مدرسه کې مثلا ولې موږ وایو چې مدرسه کې د شرعي موادو ترڅنګ باید ځینې نور مطلوب مواد موجود وي، خو متاسفانه چې نشته. مثلا موږ په مدرسه کې دعوت نه تدریسو. موږ غواړو چې خلک د موږ خبره ومني، خو موږ د دعوت علم د دعوت هنر نه تدریسو. موږ غواړو چې خلک د موږ ولولي، د موږ په فکر د قانی شي، خو موږ معاصر ادبیات، معاصر ژبه، معاصر ژورنالیزم نه تدریسو. موږ غواړو چې په افغانستان کې د پردی فکر ریښې ونه غځوي، خلک د پردی فکر متاثر نشي، خو موږ د باطل او ادیان او مذاهب په خلاف په نصابونو کې څه نه تدریسو. موږ غواړو چې د موږ ځوانان دي د اسلامي امت او د اسلامي نړۍ له سیاسي او عسکري او تمدني او فکری وضعیت نه باخبره وي، خو د اسلامي نړۍ اوسنی وضعیت یا حاضر العالم الاسلامي مضمون موږ نه تدریسو. نو ډیر شیان داسې، یا مثلا موږ مدارس لرو، حتی ځینې مدارس د جهادي مدرسو په نامه لرو، خو هلته پکې جهادي علوم نشته، هلته پکې عسکري علوم یوه صفحه هم نشته، یوازې نوم یې جهادي مدرسه ده. په دغه مجال کې چې په مدارسو کې کومې نیمګړتیاوې شته او باید پوره شي، باید اسلامي نظام یې پوره کړي، د دې وخت علما یې پوره کړي. په دغه مجال کې ما په خپل کتاب مدرسه او مبارزه کې کافی تفصیلات لیکلي دي، او هغه کتاب الحمدلله په پراخه پیمانه خپور شو او د علماو له استقبال سره مخ شو، د مدارسو له استقبال سره مخ شو. خلکو زه ډیر تقدیر کړم، تشویق کړم چې دغه مجالات ته مې د علماو او د اهل مدارسو پام ور اړولی دی. نو په نصاب او د تعلیم او تربیه د معاصر اسالیبو په مجال کې مدرسه مشکلات لري، باید له دغه مشکلاتو راووځي، او دا چې د مدرسې بچي د مبارزې په مجال کې څه کړي دي، هغه بیا په ټول پوره څه کړي دي. بله، ډېره مننه استاد محترم. بل مهم موضوع دا ده چې په اوسني عصر کې مدارسو کې علوم د کوم اهدافو لپاره باید تدریس شي ترڅو مقصود اهدافو ته په رسیدو سره موږ کوم مطلوب وضعیت چې غواړو په اسلامي ټولنې کې او افغاني ټولنې کې هغه ته لاسرسی پیدا کړو. مختار صاحب محترم، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ډېره ژوره پوښتنه ده، باید مطرح شي او په زړورتیا سره باید مطرح شي. مهرباني. موږ پخوا یعنی تر 40-45 کالو یا 50 کالو مخکې، یا داسې وبله چې د 50 کالو نه مخکې تر یوې پیړۍ پورې یا یوې نیمې پیړۍ پورې چې په مدارسو کې اسلامي شرعي علوم تدریسول، نو هغه د یو څو داسې اهدافو لپاره و چې همغه زمانې پورې اړه درلوده. مثلا موږ اسلامي علوم په دې خاطر تدریسول په مدارسو کې چې خلک د دین په احکامو پوه شي. بله، دا یو هدف، علما د احکام زده کړي او خلکو ته ورسي. دویم دا چې دغه علوم ورک نشي، ځکه د خلکو توجه دنیوي علومو ته شوی و د استعمار د زمانې نه را دې خواته، او اسلامي علومو ته ډیرو کم خلکو توجه کوله. نو چې د اسلامي علوم ورک نشي او خلکو ته باید ورسول شي، راتلونکو نسلونو ته ورسول شي، او دا په هغه وخت کې چې څوک یې زده کړي راتلونکو نسلونو ته ورسي. یو خدا چې د الله په د دین په مقصد باندې سړی پوه شي، احکام باندې. دویم دا چې د علوم لورکېدو نه بچ شي او راتلونکو نسلونو ته ورسول شي. او درېمه پکې دا و چې بیان الحکم وشي په مختلفو مجالاتو کې، یعنی د شریعت حکم بیان شي. په هغه وخت کې موږ یوازې بیان الحکم کولای شو، تطبیق الحکم موږ نشو کولای، ځکه چې ملا او مدرسه په هغه وخت کې د حکومتونو له لوري، د نورو معاصرو جهاتونو له لوري، د استعماري ځواکونو له لوري، د سیکولر او احزاب له لوري دوی له محرومیتونو سره مخ وو، دوی حاشیه تکړای شوي وو، له متن نه ایستل شوي وو، دوی محکوم وو، مظلوم وو، په زندانونو کې وو، بندیزونو سره مخ وو، فشارونو سره مخ وو. نو په هغه وخت کې دوی یوازې بیان الحکم کولای شو. نو درې مهم اهداف: یو، په دین باندې پوهېدنه، دویم
په دین باندې د خلکو پوهونه بیان الحکم او دریم دغه علم له ضایع کېدلو له ورکېدلو نه بچ کول او راتلونکي نسلونو ته رسول دا درې مهم اهداف چې د تیرې یوې پیړۍ کې تقریبا مدارسو د هغې لپاره علوم تدریسول. اوس راځو اوسنی وضعیت. اوس باید علم د څه لپاره تدریس شي؟ اوس باید علم د بیان یوازې د بیان الحکم لپاره نه بلکې د تطبیق الحکم لپاره هم تدریس شي، ځکه اوس موږ د علم د تطبیقولو فرصتونه لرو په سیاسي مجال کې، په عسکري مجال کې، په اقتصادي مجال کې، په فکری او فرهنګي مجال کې، په اجتماعي مجال کې، په ډیپلوماټیک مجال کې، په صنعتي مجال کې، په دې ټولو مجالاتو کې موږ د شرعي علومو د تطبیق فرصتونه لرو. نو اوس باید موږ علم په داسې شکل، په داسې منهج، په داسې میکانیزم او په داسې روحیه تدریس کو چې دا علم موږ له نظریې نه عمل ته راوستلی شو، له نظریې نه یې عمل ته راوباسو. دا یو د پخوانیو اهداف ترڅنګ باید د موږ بل مهم هدف دا وي چې موږ به اوس یوازې په بیان الحکم کفایت نه کوو، اکتفا به نه کوو، بلکې تطبیق الحکم به هم د موږ له مهمو اهدافو نه. بل خبره دا ده چې دا علم به موږ په دې هدف خلکو ته تدریسو چې دوی ورباندې مبارزه وکولای شي، دوی ورباندې د فکری جګړې مقابله وکولای شي، دوی ورباندې د تنصیر مقابله وکولای شي، دوی ورباندې د سیکولریزم، د لیبرالیزم، د هیومنزم، د نشنالیزم، راشنالیزم یا د عقل پرستی، د دیموکراسي، د ایتیزم، د الحاد، د ګلوبلایزیشن، له غرب نه د نورو زرګونو فتنو او ازمونو د راغلو افکارو، عقایدو او نظریاتو مقابله پې وکولای شي. باید نن ورځ د موږ په مدارسو کې، په نصابونو کې داسې علوم ور شامل شي چې د دغه علومو په برکت د موږ په نوي طالب او ملا کې دا وړتیا پیدا شي چې هغه د دغه لوی فکری فتنې یا لوی فکری جګړې مقابله پې وکولای شي چې نن د دنیا کفار د تلویزیونونو، رادیوګانو، اخبارونو، انټرنیټ، نورو چینلونو او د مستشرقینو، منصرینو او د نورو زرګونو مؤثرو فعالو جهتونو لخوانه دلته په کار اچول شوی ده او غواړي چې مسلمانان له خپل دین نه بیګانه کړي. دلته دغه رامنځته شوی اسلامي فرصت او د اسلامي نظام دغه وضعیت چې اوس دی دا له منځه لاړ شي. نو بل مهم هدف دی د منګه مبارزه او مقابله وي. اوس منګه لغه انتوایی په ځان پیچلي حالت، ځان کې ورک حالت نه راوتلی یو چې یوازې بم اله په ډیر تکلیف چرته په پټه یو ځای کې یو کتاب تدریسولای شو. اوس موږ حاکمیت لرو. وخت چې حاکمیت لرو، د حاکمیت ته موږ خلک په قرار نه پریدي. نو بناءً په مدارسو کې او د مدارسو په نصابونو کې دی علم په دې مقصد تدریس شي چې مبارزه پې وشي، مقابله پې باندې وشي، د کفر افکار او نظریات ور باندې رد شي. بل هدف باید د منګه دلته دا وي چې موږ په مدارسو کې داسې علم تدریس کو یا علم په دې مقصد تدریس کو چې موږ داسې نسل وروزو چې دغه نظام د حاکمیت د تداوم لپاره وړتیاوي په ځان کې ایجاد کړي. دا داسې نشي چې یو څپه ورغله او سبا لاړه ختمه شوه، بلکې دغه نظام چې د لوی قربانیو، جهادونو، شهادتونو په نتیجه کې راغلی، راتلونکي نسلونه باید د تداوم لپاره په ځان کې وړتیا، علمي وړتیاوي، تربیوي وړتیاوي، سیاسي او فکری وړتیاوي، ادبي وړتیاوي، عسکري وړتیاوي پیدا کړي ترڅو دغه قائم نظام دوام وکړي. نو دا درې مهم اهداف دي او دغه اهداف باید د پخواني اهدافو ترڅنګ د موږ لپاره اولویت ولري. په دغه ترتیب باندې کوم علم سره تعامل وکړو او خپل مدارسو کې په دغه روحیه او دغه مقاصد او اهداف لپاره نوې نسل وروزو، نو بیا به د نظام دوام کوي. نه یوازې دا چې دوام وکړي، دا به د نورو خلکو لپاره الګو ګرځي. خلک به د اسلامي حاکمیت نمونه په منګه کې بیا ویني او افغانان به یو لکه څنګه چې په عمل کې متدین ولس دی، همدغسې به د علم په ساحه کې هم یو عالم، پوه، متمدن ولسوي او
خلک به بیا د قناعت ته رسیږي چې لکه څنګه چې افغانان د جهاد او مبارزې او د خپلواکۍ د لارې امامان دي، دغسې د فکر او تمدن او د علم د لارې هم امامان دي. مننه. استاد محترم، په اخر کې که ستاسو یو ځلې ستاسو د خبرو جمعبندي ستاسو څخه واورو، بل یو نوع غلط ذهنیت اسلامي امت ځوانانو ته ورکول کېږي چې الحمدلله په افغانستان کې تر یو حده دا سوء تفاهم چې ایجاد شوی و یا د غلط ذهنیت چې د نوې نسل په ذهن کې پیدا شوی و دا له منځه تللی. د ذهنیت اسلامي امت ځوانانو ته ورکول کېږي چې اهل دین، د دین خلک، علما د تمدن سره هیڅ آشنایي نه لري. دوی داسې خلک دي چې یوازې بس د مساجدو ترڅنګ یو مدرسه یې جوړ کړي، عمل ته تدریس پورې مصروف دي، د دنیا څخه ناخبره دي. یا یو نوع دا تبلیغ روان ده، حتی مستقل سریالونه جوړیږي د سینما له لارې، مختلف ابزار په کار اچول کېږي تر څو علما او د دین خلک اسلامي امت ځوانانو ته یو نوع متشدد د تمدن څخه لري، یو نوع د انسانیت دشمنان معرفي کړي. نو که چیرې د دې لپاره چې دغه ذهنیت له منځه ولاړ سي، نو مدارسو ته څه پکار ده چې اوس خصوصا افغانستان کې چې زمینه مساعده سوي، هر څه امکانات شته، تر څو نه تنها چې دلته دغه موضوع حل سي، د ذهنیت له منځه ولاړ سي، چې دغه فکر قرار نورو اسلامي امت ځوانانو اذهانو ته منتقل سي او علماو ته هغه کوم واقعي حیثیت او واقعیت چې د علماو دغه ته ورسیږي. مختار صاحب محترم، دغه منفي انطباع یا منفي برداشت چې د مدارس او علماو او اهل مدارس په اړه سیکولر جهتونه یا دښمن یې خلکو کې خپروي او خلکو ته داسې ورفهموي چې علما د قیادت خلک نه دي او علما بس یوازې داسې د درویشي او د ملنګۍ خلک دي، هغوی د رهبرۍ خلک نه دي. په دغه ډول انګیزې او دغه ډول فکر په ایجاد کې دوی یوازې نه دي، په دې کې موږ خپل هم ورسره ملګري یو. موږ هم په خپل مدارسو کې داسې وضعیت جوړ کړی دی چې د دوی تبر ته ملاس ته اچولی دی. موږ په خپل مدارسو کې په خپل یو ډول جمود لرو، دغه جمود خلکو ته د وینا فرصت او په موږ باندې د تاخت و تاز فرصت برابر کړی دی. موږ خپل مدارسو کې ځوان ته لیکوالي نه ورښیو. مثلا موږ 14 کاله 14 کاله په یو پښتانه ملا باندې کتابونه وایو، خو په 14 کالو کې یا 14 کالو کې 14 صفحې د پښتو ژبې او د پښتو ادبیاتو نه پې باندې وایو. معنا دا چې دی کله فارغ شي په خپل ژبه دی لیکنه نشي کولای، په خپل ژبه دی درسته لیکنه نشي کولای، معیاري بحث ور باندې نشي لیکلای، دی ور باندې فکری مقابله په خپل ژبه نشي کولای. یا مثلا موږ یو دري ژبې ملا ته 15-14 کاله درس وایو، خو هغه ته موږ د دري ژبې ادبیات، د دري ژبې ژورنالیزم، د دري ژبې معاصره لیکوالي دا نه ورښیو ورته. همدارنګه مثلا د دعوت په مجال کې موږ دته د دعوت اسالیب یا د معاصر تاثیرګذارۍ اسالیب دا نه ورښیو ورته. نو هغه د یو متل دی وای چې یو څه غنم نمجن و او یو څه ژرنده پڅه وه. نو څه خو رښتیا هم غنم نمجن دي موږ او څه ژرنده پڅه ده، څه د دوی هغه بدنیتي ملګری ده په دې کې چې دغه ډول د علماو په اړه یو منفي ذهنیت ایجاد کړی. نو اوس موږ ته کول څه پکار دي؟ کول دا پکار دي راته چې یو خدا چې موږ د علم او د علماو او په اسلامي تمدن او اسلامي امت کې چې د علم او علماو د مدارس کوم نقش دی دا موږ په خپل نصابونو کې شامل کو، خپل طالب ته، خپل محصل ته، خپل شاګرد ته وایي ترڅو دی انګیزه واخلي، دی یو قیادي روحیه واخلي، دی وایي چې هغه زما مشران و چې دا او دا کارونه یې کړي دي. اوس خو له دوی نه ولګو نمونه ورکه ده. دوی خو اوس په منطق کې موږ داسې اخته کړي دي چې سیاسي و مبارزاتي او د امت تمدني فرهنګ او معلومات دا ورته بیخي بیګانه ښکاري. نو یو کار خدا وشي چې د امت د اوسنی وخت د مدارس ځوانان د خپل د همدې امت د پخواني علماو له وخت سره او د غوی له برداشتونو او د غوی له اسلام فهمي او د غوی له مبارزاتي تاریخ سره وتړل شي. دغه خالیګاچ په منځ کې راغلی ده، دغه انقطاع په منځ کې راغلی ده، یو ډول شعوري او هویتي
او فکری انقطاع چې په منځ کې راغلی دا باید بیرته ترمیم شي. دوی ته باید د هغوی تلقین وشي چې ترڅو همغه ډول شخصیتونه ورنه جوړ شي. دویمه خبره دا چې موږ باید د خپلو مدارسو کې نوی نسل ته یا د علماو نوی نسل ته اوسنی واقعیتونه، اوسنی سیاسي، فکری، اجتماعي، عسکري وضعیت وروښیو ترڅو دوی داسې ونه ګڼي چې خیر خیرات ده، خبره نشته ده، بلکې دوی په دې پوه وي چې د موږ په خلاف استشراق روان ده، د موږ په خلاف تنصیر روان ده، د موږ په خلاف سیکولریزم، کمونیزم، لیبرالیزم، هیومنیزم، نشنالیزم، رشنالیزم، سیکولریزم، ګلوبلایزیشن او صهیونیزم، ماسونیزم، دا څونه بلا ازمونه شي دا د موږ په خلاف په ډیر فعالانه شکل په کار لګیا دي. د رادیو، تلویزیون، مجلې، اخبار، د تحقیقاتي مراکزو، تالیفاتو، سریالونو له دې ټول لارو د موږ په خلاف روان. یعنی په خلاصه ډول دا چې موږ نوی نسل ته دا ور تلقین کو چې تاسو په یوه جګړه کې یاست، تاسو بالفعل په یوه جګړه کې یاست او دښمن د تاسو په خلاف په جګړه اخته ده. تاسو هم باید دغه جګړې په طبیعت ځان پوه کړئ او متقابلا د دفاع یا د متقابل هجوم توانایي په ځان کې پیدا کړئ. دا یې دویم کار وي باید چې موږ د مدارسو له ځوانانو سره وکړو. او دریم دا چې دغه کوم اسلامي نظام چې اوس حاکم شوی دغه اسلامي نظام د تداوم لپاره باید ورتیاوي او استعدادونه په دوی کې پیدا کو چې کلوي خو نظامداري ورنه غواړو، بل خو باید د نظامداري علوم وروخیو، که عسکریت ورنه غواړو د عسکریت علوم وروخیو، که تمدن ورنه غواړو د تمدن علوم وروخیو، که سیاست ورنه غواړو د سیاست علوم وروخیو. دغه علوم باید په نصابونو کې شامل شي. چې دا علوم په نصابونو کې شامل شي نو بیا به مدرسه په واقعي معنا باندې مدرسه شي او د نظام د تداوم لپاره به نسلونه داسې وروزي، هغه به بیا نور نسلونه روزي، هغه نسلونه به بیا نور روزي، نو دغه اسلامي حاکمیت به بیا دوامدار وي. او کچېره موږ د راتلونکي لپاره دغه نظام په فکر یا دغه نظام د تداوم په فکر خلق و نه روزو او د روزنې لپاره مطلوب علوم او معلومات په نصابونو کې شامل نکو نو بیا به موږ هم داسې یو څپه یو لکه تر موږ مخکې چې ډېرې څپې تېرې شوي دي. یو زوروره اسلامي څپه راغلې بل ورځ بیا بېرته تللې شی نه دی پاتې په ځای. نو الله دې داسې وخت نه راولي چې موږ یو څپه شو، بلکې موږ باید یو دایمي حالت شو، یو دایمي متمدن مترقي حالت شو. موږ باید د نورو خلکو لپاره الګو شو. که څوک د اسلامي حاکمیت او د اسلامي نظام مثال یادوي په دې پیړۍ کې نو باید موږ یاد کړي، ځکه چې شکر د الحمدلله ولس مسلمان دی، واک او اختیار مو خپل دی، قیادت مو اسلامي دی، د کوم جوړجاړي په نتیجه کې نه ده ګټلی، په جهاد باندې دا وطن آزاد کړی دی. له چا سره داسې التزامات او تعهدات نه لرو چې موږ به د تاسې فکر او فرهنګ منو. په دې مجال کې الحمدلله آزاد ولس یو، د خپل دین د تقاضا سره سم باید روان ووسو. نو دغه څوټی کې و چې داسې وبولی چې یو دردېدل ول تاسو سره مې په دې مجال کې او د خپل نظام او د ولس له مشرانو او خصوصا اهل مدارسو سره مې شریک کړل. الله دې تاسو ته خیر درکړي. ډېره مننه استاد محترم، جزاکم الله خیره چې دوه خبرونه کې مرته مو وخت راکړه. حالا چې مصرفتونه مو هم ډیر دي بیا هم حاضر سوی او پر دې موضوع باندې تاسو سره مو دا بحث درلود. الله دې خیر درکړي. رب تعالی دې د تاسو جهود او کوششونه درنه قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. د دوه خبرونو په جریان کې مو پر دې موضوع باندې بحث وکړه. هغه موضوع دا و چې اسلامي تمدن او تاریخ کې د مدارسو رول موضوع. نو ډېر سمو ان شاء الله چې زده کړي وي د موضوع اړوند. نو دا چې یو ځل بیا ستاسو چوپړ کې حاضرېږو. تاسې ټول پر لوی رب سپارو. خدای په امان. ښه وخت ولرئ. ژور لید د حریت رادیو اسلامي سیاسي او فکری خبرونه.
دا خپرونه هر شنبه سهار 9 بجې او 15 دقیقې او تکرار یې هر دوشنبه پر همدې وخت او هر جمعه 12 بجې او 15 دقیقې له حریت رادیو څخه اوریدلای شئ.